بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې به تاسو ته په دایره کې د اوږدوالي اړیکې د څو مثالونو سره تشریح کړو. په دایره کې د اوږدوالي اړیکې څه دي؟ مخکې په یوه قضیه کې دغه موضوع تشریح شوه. دلته د همغه درس نور مثالونه تاسو ته وړاندې کیږي په دې هیله چې شاګردان دغه موضوع وګوري او دا مثالونه له ځان سره حل کړي. په دې مثال کې مونږ ته د او آر دایره راکړل شوې او هم دوه قاطع د پی ای او پی بی قاطع خطونه دي. تاسې وایي د بی پی او ډي بی خطونو اوږدوالی پیدا کړئ. نو دې شکل ته وګورئ. اوس به دغه دواړه خطونو د خطونو اوږدوالی پیدا کړو. پی ای 10 سانتي متره سو، پی سی پی او سی داسې ده 6 سانتي متره ده، او پی ډي تاسو وګورئ ډي دا ډي سو دا 4 سانتي متره ده. تاسې وایي دلته د پی بی او همدارنګه د ډي بی دغه د دو خطونو چې ډي بی ده او پی بی دا د ټول د دې قاطع او همدارنګه د قاطع دغه دننه په دایره کې چې کومه برخه ده د دې اندازه تاسو پیدا کړئ. نو تاسو پوهیږئ چې په تیر مثال کې مونږ ویلې چې مونږ لرو که چیرته مونږ دوه قاطع خطونه ولرو په دایره باندې د دې قاطع دغه باندنۍ برخه پر ضرب د ټول قاطع او همدارنګه دا مساوي کیږي د دې قاطع د دې برخې ضرب د ټول قاطع، یعنی داسې لرلی سو چې پی سی ضرب د پی ای دا مساوي کیږي د پی ډي ضرب د پی بی، پی ډي ضرب د پی بی. دلته اوس وګورئ له پورتنیو دغه کوم اندازې چې موږ ته راکړي دي د دغو اندازو څخه په دې معادله کې د دې قیمتونه ږدو. پی ای څه ده؟ ګورئ 10 ده سانتي متر، د دې لپاره چې ټول په سانتي مترونو باندې دي ضرور نه ده چې سانتي متر موږ ولیکو، په اخر کې به بیا وسنجو. پی سی څه ده؟ څو ده؟ 6 سانتي متره ده. دا مساوي کیږي له پی ډي، پی ډي 4 سانتي متره ده او دلته ضرب د پی بی، ځکه پی بی موږ غواړو چې پیدا کړو. اوس دلته د دې ځای نه معلومیږي چې 6 په 10 کې 80 ضرب د 4 پی بی. دا خو هم مونږه په 4 تقسیموو او دا خو هم په 4 تقسیموو تر څو چې دغه معادله صحیح حل کړو. دا به له دې سره لاړ شي. نو له دې ځای نه مونږ لیکلی سو چې پی بی چې سره مساوي کیږي که چیرته 80 په 4 تقسیم کو 15 رسیږي چې دا 15 سانتي متره سو. همدې ځای ته پی بی ټول پی بی 15 سانتي ده او دا 4 چې ترې کم سي نو بی ډي بی به هم پیدا سي. له دې نه موږ معلوم کړو چې دا 15 سانتي متره سو او ډي بی به څه سي؟ ټول 15 سو، په 15 نه چې هغه کم سي دلته به ولیکو چې 15 ده، 15 نه چې 4 کم سي نو دغه ډي بی به لاسته راکړي. 15 نه چې 4 لاړ سي 11 پاتې کیږي، نو دې نه پته ولګېده چې ډي بی مساوي کیږي له 11 سره. دا هم په خپله مونږ دلته لیکلی سو. د دې لپاره مونږ وویلې چې ګوره سانتي متر مونږ ونه لیکه، سانتي متر چې سانتي متر سره ضرب سي سانتي متر مربع به راسي او دې ځای کې هم په خپله 4 سانتي متره و، دا په مخرج کې هم 4 سانتي متره ده. نو سانتي متر د 1 سانتي متر سره ځي 1 سانتي متر پاتې کیږي، نو
نو ځکه 15 به 15 سانتي متره سي. نو هیله ده چې تاسې په دې باندې پوهېدلي وئ. په دې بل مثال کې هم یوه دایره راکړې ده او همدارنګه 2 قاطع خطونه دي. د دې قاطع خط د دغې قطعې اندازه 15 ده. داخلي اندازه په داخل د هغه کې چې ښکارېږي څومره، دا 6 سانتي متره ده. د دې بل قاطع دغه ساحه 6 سانتي متره ده یا 6 واحده ده او د ټول خط اندازه نه ده معلومه. وایي دا اکس تاسې پیدا کړئ. نو که چېرته مثلا مونږ اوس بیا وایو چې پی ای ضرب د پی بی، ځکه دا ضرب د ټول خط مساوي کېږي د پی سی ضرب د پی ډي ټول خط. دلته پی ای څه ده؟ اوس به قیمتونه وضع کړو. پی ای څه ده؟ 15 ده. دلته به ولیکو 15 ضرب د دلته تاسو وګورئ پی بي څه شی ده؟ دا جمع ده، دواړه سره جمع سي نو پی بي 11 کېږي. دا به 15 سي، هغه به 11 سي. پی ډي څه شی کېږي؟ پی ډي هم 6 ده. پی سي 6 ده او پی ډي به پخپله همداسې ولیکو چې پی ډي اوس 15 سي په 11 کې ضرب سي 55 به سي. دلته به ولیکو ځکه چې هلته ښکارېږي نه، ځای نشته. نو 15 په 10 کې 55 6 پی ډي. دلته اوس د دې لپاره چې دواړه خواوې مونږه د پی ډي قیمت پیدا کړو، په 6 یې تقسیموو، 6 بله 6 سره لاړ سي، تنها پی ډي دا خواته پاتې سو. پی ډي خط به مساوي سي، دا مساوي کېږي 55 تقسیم د 6 مساوي کېږي له 9.14 سره. کولی شئ تاسې په هغه باندې خپله ځان سره حل کړئ. نو مونږ ته معلوم شو چې پی ډي مساوي سو له، نو اکس همدغه اکس دی چې اکس مساوي کېږي همغه پی ډي 9.14. په دې بل مثال کې هم په خپله یوه دایره راکړې ده او د دې په څنګ کې 2 قاطع خطونه دي. دلته د دغه قاطع خط چې تر دې ځای پورې دی دا 2x جمع 1 ده، تر دې ځای پورې 4 واحده ده، دا ساحه 3 واحده ده، دا 2 واحده ده. تاسې وایي اکس د اکس قیمت پیدا کړئ چې اکس څو ده. نو دلته تاسو پوهېږئ چې دغه ضرب دی دغه ساحې د ټول قاطع. نو 4 داسې مونږ لیکلی سو چې 4 ضرب دی 2x جمع 1، ځکه دا ټوله ساحه ده او دغه ساحه به پکې ضرب کړو. د پخوا بیا یې لیکلو ته ضرورت نشته ده، عمومي معادله به ولیکو. نو بیا 3 دخوا 3 لیکو او دا ټول خط چې اوس مونږ پیدا کوو 3 جمع 2، ځکه دغه ساحه هم 2 ده، ځکه 2 ده. دا پخپله د دایرې شعاع ده، دا یوه شعاع، دا یې بله شعاع، دا 4 سو تر دې ځایه 4 او 3 اوه. نو دا ساحه مونږ عمومي ولیکلی سو. دا ټول اوه سو، اوه ضرب د 3 او دلته 4 ضرب د دغه اکس 2x جمع 1. نو دلته چې اوس مونږ دا معادله جوړه کړله 4 په 2 کې 2 په 4 کې 2 4 8 اکس 4 جمع 1 4 په 1 کې 4 مساوي کېږي 3 و 21. دلته اکس په همدلته پرېږدو 8 اکس او مساوي کېږي 21. 4 به خواته ویسو منفي به سي 4 سره 8 اکس مساوي کېږي له 21 نه چې 4 لاړ شي مساوي کېږي 18. او دلته دا خوا هم په 8 تقسیموو، دا خوا هم په 8 تقسیموو، دا به له دې سره لاړ سي. اکس مساوي کېږي 18 تقسیم پر 8 مساوي کېږي له، که تاسې کلکولیټر هم استعمال کړئ نو 2.125. نو مونږ ته معلومه شوه چې دغه اکس ده 2.125 ده. اوس په لنډه توګه که چېرته وګورو 2 ضرب د 2 4 کېږي جمع 1 15 تقریبا دغه څه ده او دا ټول
تقریبا 5 نه یو څه اضافه کیږي که چېرته موږ دا هلته وضع کړو نو همدارنګه نور مثالونه هم حل کولی شو. مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ او له شاګردانو سره یې شریک کړئ.